په دغه ورکشاپ کې یو تن مجاهد چې په ډېرو زحماتو یې وکولی شو الکترونیکي رادار یا الکترونیکي اسلحه جوړه کړي. په دې دستګاه کې د ځمکې نه هوا ته پیر هم کیږي. یو رقم لاسي کنترل ورته وي چې سیمان راځي په لاس به کنترولوي د دوی فاصله 1 کیلومتر نه 2 کیلومتره 5 کیلومتره هر څه چې ولې به ول کیږي. نو دښمن ته بیا لیزر ورکولی کیږي او که چېرته په لیزر باندې هغه دښمن ونه درېدو بیا په هغې باندې پایر کیږي. سلامونه، وخت مو بخیر قدرمنو لیدونکو. هیله مند یم تاسو ټول بارک روغ یاستئ او د صحت جامې په تن ولرئ. قدرمنو لیدونکو راغلي یو د څرخي پله اساسي ورکشاپ یا هم لیمون ته. په دغه ورکشاپ کې یو تن مجاهد چې په ډېرو زحماتو یې وکولی شو الکترونیکي رادار یا الکترونیکي اسلحه جوړه کړي او د ډېری مشرانو لخوا وستایل شو. موږ هم راغلو دغه مجاهد سره خبرې اترې ولرو او دغه الکترونیکي رادار یا اسلحه چې دا هم تاسو ته معرفي کوو، بیا ګورو چې دا څه ډول اسلحه ده چې دا الکترونیکي ده او د دغه لیمون مسؤل ښاغلي علمګل حقاني سره به هم خبرې اترې ولرو. تاسې هم راسره د خپرونې تر پای شېبو پورې مله پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ. قدرمنو لیدونکو پیل به ښاغلي علمګل حقاني څخه وکړو، دوی سره به خبرې اترې ولرو او بیا به همداسې ورشو هغه مجاهد څنګ ته چې هغه الکترونیکي اسلحه جوړه کړې ده. السلام علیکم حقاني صاحب، جوړ بخیر. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. اول خو به تاسو ته مبارکي درکړو چې ستاسې یو تن کارمند مجاهد وکولی شو چې الکترونیکي اسلحه جوړه کړي. په دې باندې زه ډېر خوښ یم چې الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت په مجاهدینو کې داسې کدرونه شته چې هغه دا توان او طاقت لري چې هر قسم اسلحه چې هغه د جوړولو دپاره که چېرته زمینه ورته مساعده شي نو کولی شي چې جوړ یې کړي. د هغې جملې نه دغه یو ملګری د حکمت الله په نوم باندې چې هغه موږ ته چاره وښودو چې دا یو استعداد لري، ډېر قوي استعداد لري، نو بیا موږ راوستو دلته څه ناڅه ناچیز امکانات موږ ورته برابر کړو. د هغې په نتیجه کې د داسې یو اسلحه جوړه کړه چې په دې دستګاه کې د ځمکې نه هوا ته پیر هم کیږي او په مځکه باندې دښمن هر ځای کې چې وي هغه تعقیب کولی شي. ځکه دا داسې یو دستګاه ده چې په دې کې لکه د کلاشینکوف توپانچې نه نیولې تر پیکا، زیکویک، دشکه، د پیاوه پورې دا هر قسم اسلحه په دې کې نصب کیږي او دا یو طرف بل طرف ته هم ځي او ښکته پورته هم کیږي. دا لیزر هم لري، دښمن ته د پیرې په وخت کې لیزر ورکولی کیږي او دا کمره لري. د هغه کمرې په واسطه باندې دغه کومه ساحه کې چې دا دستګاه لګېدلې وي هغه د کمرې په ذریعه باندې ټوله ساحه کتلی کیږي، دښمن معلومیږي. نو دښمن ته بیا لیزر ورکولی کیږي او که چېرته په لیزر باندې هغه دښمن ونه درېدو بیا په هغې باندې پایر کیږي. که یو طرف ته منډې کوي هغې طرف ته هم څه ورځي او که بل طرف ته کیږي، که ښکته کیږي که پورته کیږي نو دا پایر په دې باندې کوي. نو الحمدلله دا ډېره پرمختللې دستګاه ده او که چېرته په دې کې نور وسایل موږ ته برابر شو نو موږ دغه ملګری او داسې نور ملګري هم د موږ سره شته چې هغه د دې نه هم قوي شیان جوړ کړي او دغه ملګری هم دا طاقت لري چې د دې نه ښه قوي شیان جوړ کړي. نو په دې کې موږ دا کوشش وکړو چې دا دفع هوا سیستم په دې کې برابر کړو. رادار سیستم هم دا لري، رادار سیستم په دې کې هم فعال شوی دی. نو رادار سیستم هم لري، کولی شو چې موږ د دښمن تیاری هم د دې دستګاه د لارې نه تعقیب کړو. ماشاءالله دا خو ډېر پرمختللې اسلحه ده. دا به حکمت الله سره خبرې اترې ولرو چې څه انګېزه شوله چې داسې یوه اسلحه جوړه کړي. حکمت الله جانه سلام، جوړ بخیر. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. ډېره مننه. چې کوم چې ستاسو د تلویزیون د لارې نه وینې
ټولو ته د موږ سلام ورسېږي. د هغه نه وروسته موږ دغه یوه اسلحه جوړه کړې ده چې اسلحه هم ورته ویل کېږي، رادار هم ورته ویل کېږي او دستګاه هم ورته ویل کېږي. خاص نوم چې دی د رادار دی. دا مو د دونه غټ شی جوړول. دا داسې شوه چې امکانات نه وو. مولوي صاحب بیچاره ډېرې هڅې وکړې، په هغه هڅو برسېره یعنې دغه امکانات موږ ته هیله برابر شول چې دغه شیان جوړ کړل. که چېرې موږ ته امکانات برابر شي، موږ انشاءالله چې څوک فکر کوو تو فکر نه به غټ شی جوړوو. او د ما فکر او چورت دا شی دی چې په دنیا کې نه وي هغه شی زه جوړ کړم. او په دنیا کې چې وي هغه یا د پیسو یا د بلې نګاه نه په لاس راځي، چې نه وي هغه شی باید جوړ شي. نو د دونه وروسته موږ دا اسلحه جوړه کړې د کنټرول په 3 رقمه دی. یو رقم لاسي کنټرول ورته وي چې سیمان راځي په لاس به کنټرولوي. د دوی فاصله 1 کیلومتر نه 2 کیلومتره 15 کیلومتره هر څه چې ولې ویل کېږي. او بل سیستم یې دی چې هغه ریموټي سیستم دی چې په ریموټ باندې کنټرولېږي. او درېیم سیستم چې دی هغه اتوماتیک دی چې هغه رادار سره وصل کېږي، په خپله رادار کنټرولوي. د هغه نه وروسته دا شی مو جوړ کړي دي. انشاءالله که امکانات برابر شول د دونه هم لوړ کولی شو. هر رقم هر شی چې هر څوک ښایي چې دا رقم شی جوړ کړه، انشاءالله د هغه نه به لوړ جوړ که د الله رضا وه. مولوي صاحب د دغه اسلحې لږ معرفت غواړو، تاسو لږ دخوا راشئ چې موږ ته معرفت وکړي، بیا به فایرونه هم پرې وکړو د خپرونې پروسې شروع کړي چې دا معرفت به راته تاسو کوئ که حکمت الله به کوي؟ دا به حکمت الله درته وکړي. سمه ده. ښه، دغه دا بټنې مثال د اسلحه نیسي، هلته یې هم نیسي او په دو ځای ښکته پورته ځي. او هلته هغه ماشین چې ورته ایښی دی په هغه داسې یو بله خواته څرخي، اتوماتیک سیستم دایمن څرخي چې هره لحظه یې دروي په لحظه ودرېږي. او دا چې دی د رادار سیستم دی، اوس فعاله دی. دا اوس فعلا کشف نه کوي خو فعاله دی. او هغه چې دی هغه کامره ده او بل لیزر دی. او دغه ځای چې ورته جوړ کړی دی خپلې د شریط او د مرمیو دپاره دی چې د مرمۍ ذخیره وي. بیرته مرمۍ نور هم ورته ایښودلی شو؟ هر څه لپاره مرمۍ چې ورته ورکوي استفاده ورته. مولوي صاحب تاسو چې کله په پیل کې خبر شولې چې حکمت الله داسې یو نوآوري کوي او کشف کوي، څه احساس مو وکړو او څومره تاسې باور درلود په حکمت الله باندې چې واقعا داسې یو کار کولی شي او که نه؟ ما ته یو ملګري خبره وکړه چې د حکمت الله په نوم باندې دی د سره یو بل ملګری هم و چې دی داسې نوښتګران دي او داسې یو نوی شی جوړولی شي او ډېر ښه ذهن خدای پاک ورکړی دی. نو واقعي چې زه د اول د دغه خبرې په اورېدلو سره ډېر خوشحاله شوم. په دې کې بیا بعضې مشرانو ته موږ په وزارت کې یا معین صاحب ته دغه ته موږ د خبره وکړه، هغه وویل چې تاسو رای ولئ او مقرر یې کړئ او کار تر واخلئ. بیا دی موږ راوغوښتو، بیا چې ده نه ما څومره معلومات وکړو نو هغه یې ده نه چې ما کومه پوښتنه وکړې زه په دې باندې متیقن شوم چې دا هر قسم اسلحه جوړولی شي او هر قسم شی چې موږ غواړو دی په دې باندې قادر دی. ښه نو قدرمنو لیدونکو، زموږ د نن ورځې دا ښکلې او په زړه پورې خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. لوی الله مو مل شي.